سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د ځانمرګي برید په پایله کې 3 سرتیري ټپیان شول. دغه پیښه نن سهار نږدې 9 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې ځانمرګي بریدګر چې په یو موټر کې سپور و د یادې ولسوالۍ په لومړۍ دروازه کې خپلو چاودونکو توکو ته چاودنه ورکړه. د ګرشک امنیه قمندان محمد اسماعیل خپلواک زیاتوي په دې پیښه کې د ګرشک ولسوالۍ یو شمېر ودانۍ هم ویجاړې شوي دي. 115 ولسي وګړي چې 3 مېرمنې او 2 ماشومان دي په هلمند کې د طالبانو له بندخونې آزاد شول. د ځانګړو عملیاتو قل اردو مسؤلین وایي دغه کسان چې له ډېرې مودې راهیسې له طالبانو سره په بند کې و بالاخره تېره شپه د کجکي ولسوالۍ په سورکاریز او د بابا سیمو کې د یادې ډلې له بندخونې آزاد شول. د سرچینې په وینا په دې عملیاتو کې د یادې بندخونې 4 ساتونکي وژل شوي او یو بل یې له یو شمېر وسلو او نورو تجهیزاتو سره یو ځای نیول شوی دی. د افغانستان او هند ګډ امنیتي کمیسیون دویمه ناسته تېره ورځ د افغان حکومت د ملي امنیت په مشاوریت کې ترسره شوه. دغه کمیسیون تېر کال په هندوستان کې د افغانستان او هند د ملي امنیت د سلاکارانو له لوري د افغانستان او سیمې د امنیتي او نظامي حالت د څېړنې په موخه جوړ او لومړنۍ ناسته یې هم په نیو ډهلي کې ترسره شوې ده. په پرونۍ ناسته کې هم دواړو لورو ژمنه وکړه چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې نه یوازې افغانستان او هندوستان خپلې همکارۍ پیاوړې کوي بلکې د سیمې په کچه د زیاتو همکاریو د جلب لپاره لاسونه بډ وهي. په دې ناسته کې هند د افغان هوایي ځواکونو د تجهیز او پیاوړتیا او همداراز د دغو ځواکونو د ټپیانو د درملنې په برخو کې تازه ژمنې هم وکړي. په ننګرهار کې یو 6 کلن ماشوم د سړي تښتونکو له منګولو وژغورل شو. دغه ماشوم چې پښتونیار نومیږي نږدې 2 میاشتې مخکې له بیسورو ولسوالۍ تښتول شوی و بالاخره د څارګرۍ ملي ادارې او سرحدي پولیسو له لوري د پچراګام ولسوالۍ له نرۍ اوبو سیمې د یادې ډلې له منګولو تر ژغورل کېدو وروسته 13 ورځې کورنۍ ته وروسپارل شو. د ننګرهار د والي ویاند وایي د دغې پیښې په تړاو 2 کسه هم نیول شوي او دمګړې ترې پوښتنې روانې دي. د 201 سیلاب قل اردو هغه 2 منصوبین چې په ننګرهار کې یو صراف لوټلی و 13 ورځې یادې قل اردو په ابتدایي محکمې کې په علني توګه محاکمه شول. د قضایه پلاوي په وینا د دغو کسانو یو چې د یو ټولي قمندان هم و په 20 کاله بند $80,000 او 15.15 لکه ریالو په ورکړې. همداراز د یو بلوک قمندان پر 12 کاله بند 4 نور سرتیري په 18 کاله بند او 20,000 ریالو په ورکړې او همداراز یو سرتیری په 1 کال بند محکوم شوي او د یو تښتېدلي کس د نیونې په موخه اړوندو مسؤلینو ته لارښوونې شوي دي. ویل کېږي دغې ډلې نږدې 2 اونۍ مخکې د ننګرهار په مومندرې ولسوالۍ کې له یوه صراف $80,000 او 11 لکه سعودي ریال غلا کړي وو. 11 داعشیان د ننګرهار په هسکمین ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې ووژل شول. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼی وایي په دغو عملیاتو کې چې تېره شپه په واغه سیمه کې ترسره شوي د یادې ډلې یو پټنځای او یو شمېر وسلې هم له منځه تللي دي. د دې سره سم د طالبانو یو سیمه ییز قمندان چې میرویس نومېده او په غوبلي مشهور و په مومندرې ولسوالۍ کې یوه کور ته د اوښتو پر مهال د کور د خاوند له لوري په ډزو سره وژل شوی دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.